حضرت انس رضی الله عنه روایت وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد و نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې او دس به کو په مد باندې ويغتسل بالصاع او غسل به کو اکثر فصاع مقدار ابو باندې الى 5 امداد تر 5 مدونو پورې بخاری و مسلم کې حدیث مد دا څومره مقدار دی په دې کې د فقها او محدثینو اختلاف دی حنفي فقها جدا مقدار وایي د هغه مد عراقي ویل شي امام مالک رحمت الله علیه او نور علماء حدیث او فقها جدا مد وایي د هغه مد حجازي او مد مدني ویل شي د دې پوره تحقیق په دې ورقاتو کې په دې پاڼو کې زموږ شیخ عبدالرحمن السراج حفظه الله ورعاه په تفصیل سره نو زه دونه تفصیل ته ضرورت نه محسوس خو کو دا کوم اختلاف راغلی دی مثلا ځینې علما وایي چې یو ریتل او سلسله دا مد دی او یو سلور مدونه دي نو په دې باندې شیخ عبدالحق دهلوی رحمه الله شرح سبر السعاده کې تفصیلی کلام کړی او مولانا محمد اسحاق بنگلادیشی رحمه الله په درس مشکات کې لیکلي چې احناف فقها او د موالک او د جمهور چې دا کوم اختلاف راځي په موت کې دا اختلاف دا لفظي دی دا نزاع لفظي ده د احناف له غټ دی د دې او د امام مالک رحمه الله او د اهل مدینه او د جمهور محدثین دا نه له ګور کوټه او اختلاف حقيقي نه دی نزاع لفظي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم با او دس کو په مد باندې بل وخت کې به سورو سایل مد او غسل کې درې امداد امراغلي نو دینه معلومي چې دا مختلف اوقات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا په مد به چې او دس کو نو دي کې به استنجا نه و هغه وخت یو به کمی وي نو بالکل په دې باندې چار دام کې مون خلق خو چې نیمه وب استعمالو نیمه نه زیات یا نیمه تو یو نو ځکه موږ ته دا ګران ښکار ما خپل په مدینه منوره کې خلک دي د افریقي ځینې علما او د نایجیریا چې هغه په یو ګلاس باندې چار دام کړو ګلاس دینه له ګور کوټي او زموږ په قهام وایي چې یو سړی په مخ باندې وبواچي او دنه یو درې ساس کې وساسېدل بس کافي دا تقاطر کافي چار دام دی کنه غسل غونه دی د څه هم نه کې چې تیل دی جوړ کې تدهین وته فقها وي صرف ځان په غواړي بلکې چې وګوراوالي او په مخ واچي داس باقاعده په دې چار دام کې ما پکړو چې کوم کړو استنجا به نه و او وخت وبلګي وي نو دی وجه د عام خلکو ترتیب لاسي اوس کته زیات او به استعمالي ضرورت راغو جایز دي خو غره افضل ده چې دومره مقدار باندې او د سوشي دا افضل دي د دین زیات او به استعمال ول ناروان دي شیخ عبدالحق دهلوی رحمت الله علیه لمعات التنقیح شرح مشکات المصابیح کې لیکلي دي ليس واحد منها تقديرا بحيث لا يسع أقل وأكثر منها بل المقصود الإسباغ مقصود بكي پورا اندام راگیرول دي فلو فعل بأكثر جاز ما لم يبلغ حد الإسراف رسول إسراف تدي إسراف منع خصوصا د مدرسې او د جمعات او د وقف دي نو بدی کې د عصر حاضر فقها وي د دریو لپاره زیات او به ټول ملي دغه وقف شی د خپل اندازې مطابق به استعمالي سنن ابن ماجه کې حدیث او مشکات کې براشي عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما او دس کو پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم د په خوا کې تیر شو او ته فرمایل ما هذا الصرف دونه اسراف شو کوي
هغه یا رسول الله افي الوضوء اسراف او دا څه کې مسراف دي د خیال راو چې د څه نه کار دی د کې ګډې روبه استعمال څه بدیت بونه لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم او داس کې مسراف شتا ولو كنت على نهر جار اگر کته پروان نهر باندې او داس کې چې واپس دا وګ دوی یو دا استعمال شلو کو واپس ګرځي بیا ته به اسرافو نه کې په دې وجه اولاد چې حد اسراف ته نه رسیدي کې اسراف ته ورسېد دا منله